عهده او منصب دا یو ذمواري ده، او کم کس ته چې عهده او منصب میلوي د ده په اوږو باندې یو لویه ذمواري پرته ده. کم خلک چې د ده رعیت وي، د ده لاس لاندې زندګي تېري، د دوی باره کې به بیا د قیامت په ورځ د نه تپوس کېږي، حساب کتاب به کېږي چې آیا د دوی د حقوقو خیال ساتلی شوی او که نه ساتلی شوی. کم چې تقوادار مسلمانې او په زړه کې د الله نه یری او خوف وي، الله نه یریږي، داسې مسلمان بیا عهده او منصب دې نه لرې ګرځي، دا نه خوښوي. دا ذمواري هغه ته ډېره لویه ښکاري، ځکه چې د هر یو کس د رعیت تپوس به کېږي، د محتاج تپوس به کېږي، د مظلوم تپوس به کېږي، د هر یو څیز د هر یو کس تپوس به ترېنه کېږي. نو هغه بیا عهدې نه او کرسۍ نه منصب نه دې نه ځان لرې ساتي، دا نه خوښوي. او حدیث شریف کې هم مذکور دی، حضور علیه السلام یو ځلې عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه ته وفرمیل لا تسأل الامارته، چې ته امارت دا مه غواړه، مشري دا مه غواړه، عهده او منصب. فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، حضور علیه السلام ورته وفرمیل که چېرته د غوښتلو د وجې نه تا طلب کوله او د دې په ذریعه تا ته دا میلاو شوه، دا عهده، دا امارت، دا مشري، نو بیا به دې ته پرېښودی شي، یعنی بیا به د الله مدد در سره نه وي. وإن أوتیتها من غیر مسألة أعنت علیها، او که چېرته دا تا ته میلاو شوه بغیر د سوال نه، بغیر د غوښتلو نه، تا غوښتې نه وه، تا نه خوښوله، تا ته میلاو شوه او د حاکم د طرف نه، نو بیا به دغه صورت کې أعنت علیها ستا مدد به کولی شي. دغه عهده کې دغه کمه ذمواري چې تا ته میلاو شوه، په دې کې به الله پاک در سره مدد کوي. بیا نو سړی مسلمان هغه عهدې منصبونه کرسۍ دا نه خوښوي، دې نه ځان ساتي. خو که چېرته د وخت حاکم امیر هغه دې مجبور کو دلې یو عهده ورکه، نو بیا الله جل جلاله د سره دې کې مدد کوي.